یو وخت په یمن کې د یوې ښکلې شهزادګۍ د غرور له امله د هغې د ژوند مسیر بدل شو. هغې به په هر چا پورې خنداوې کولې، خو یوه ورځ یې پلار یعنې د یمن بادشاه داسې پرېکړه وکړه چې د هغې ټوله دنیا یې نسکوره کړه. یو فقیر، مات غرور او یو لوی راز. تر پایه راسره واوسئ ځکه چې دا کیسه داسې له تلوسې ډکه ده چې په هرو 15 ثانیو کې تاسې یو ځل هرومرو حیرانوي. This video may contain some copyrighted material, but we have used it in accordance with the Fair Use Act. If you still encounter any problems, please let us know. سلامونه درنو دوستانو، یو ځل بیا درته زه سید ادریس سادات په سادات ټي وي کې د یوې نوې کیسې سره هرکلی وایم. دوستانو، یو وخت په یمن کې یو بادشاه حاکم و چې هغه یو ښکلې لور درلوده. د هغه لور د خپل ښایست او دولت له وجې ډېره زیاته مغروره او بیا ادبه شوې وه. هر کله چې به د هغې په رشتې پسې هر څوک راتلل نو هغې به ورپسې رشخند واهه او په هر انسان پسې به یې خنداوې کولې. یو ورځ بادشاه د خپلې لور ټول هغه خوښوونکي راوغوښتل چې هغې پرې پسخند وهلی و. ټولو ته یې وویل، تاسې هر یو په خپلو برابرو څوکیو کښېنئ. ټول کښېناستل. دا وخت شهزادګۍ د خپلو کنیزو سره په ډېر مغرورانه انداز دغه محل ته راغله. لومړی د یو غوښتونکي خوا ته ورغله او ورته یې وویل، ته غواړې چې زما په شان د یوې شهزادګۍ خاوند شې ها؟ دا نفر یو څه له بدنه غټ و، نو ځکه یې خپلو کنیزو ته وویل، دې ګرد مرد ته وګورئ، زما په غوښتلو پسې راغلی دی. د دویم غوښتونکي خوا ته هم په مغرورانه انداز ورغله او په مسخره انداز یې داسې ورته وویل، ته خو سم داسې ښکارې لکه چا چې د لیونیانو واټ نه راوړی یې. ټولو کنیزو وخندل. دریم غوښتونکی یو لنډقدی شهزاده و. هغه ته یې وویل، دې یو نیم کوچني ته وګوره چې خپل حیثیت یې هیر کړی دی او د یوې شهزادګۍ په غوښتلو پسې راغلی دی. کنیزو یو ځل بیا په خپلو سپینو خولو لاسونه کېښودل. د یو نواب سپین رنګ و. هغه ته یې وویل، زه به له تا سره ژوند کوم او که ستا بدن به پاکوم ځکه چې سپینې جامې خو ډېر ژر خیرنېږي. په دې پسې یو سور رنګې امیر و. هغه ته یې داسې وویل، ته خو داسې ښکارې لکه د کومې مرغۍ چې در باندې زړه بد شوی وي. په همدې ډول هغه خپل ټول غوښتونکي بې عزته کړل. تر دې وروسته ورته پلار یو ږیره لرونکی بادشاه وښود چې خدای ورته ډېر زیات ښایست ورکړی و. شهزادګۍ په دې بادشاه هم رخشن وواهه او ورته یې وویل، لږ خو دې دغې خپلې مشاهدې ته وګوره، ټوله دې په تارونو ګنډلې ده. هر کله چې بادشاه ولیدل چې لور یې د میلمنو ډېره زیاته بې عزتي وکړه نو ډېره زیاته غصه ورغله او په همدې ورځ یې په خپل دربار کې اعلان وکړ که شهزادګۍ یې مني یا نه، خو زه به اوس ضرور د شهزادګۍ واده د ښار له یو فقیر سره کوم. د دې اعلان له اورېدلو وروسته ټول خلک له هغه ځایه ولاړل. په همدې ورځ یو کس چې په لوړ آواز یې د ډوډۍ راټولولو لپاره زمزمه کوله د دربار خواته راورسېد او له کړکۍ څخه یې دربار ته وکتل. هر کله چې بادشاه هغه ولید نو خپلو عسکرو ته یې امر وکړ چې دغه فقیر دننه راولئ. هر کله چې عسکرو فقیر محل ته راوست نو بادشاه ورته وویل، ته هغه سندره یو ځل بیا ووایه. فقیر ورته په قربان شروع وکړه او ښایسته ترنم یې ورته وکړ. بادشاه فقیر ته ډېرې زیاتې پیسې انعام ورکړې او ورته یې وویل، ستا اواز ډېر خوږ دی او دا پیسې د انعام په ډول در سره ومنه. دا خو هېڅ هم نه دي، ته د ډېر څه مستحق یې. زه به انشاءالله تر دې ښه انعام تا ته درکړم او هغه انعام به دا وي چې زه به د خپلې لور واده له تا سره وکړم. هر کله چې شهزادګۍ د بادشاه خبرې واورېدې نو په چیغو یې پیل وکړ. هغې خپل پلار ته ډېرې زارۍ وکړې مګر پلار یې هېڅ هم وانه اورېدل. صرف دومره ورته وویل، ما د خپلو میلمنو په مخ کې قسم اخیستی و چې زه به ستا واده له یو فقیر سره کوم. اوس به نو زه هغه قسم هرومرو پوره کوم. بادشاه قاضي خپل محل ته راوغوښت او ورته یې وویل، بغیر له کومې وینا څخه زما د لور نه امضا واخله. هغې د خپلې لور واده په زور د یو فقیر سره وکړ او بیا یې ورته وویل، اوس د خپل خاوند سره زما له محله ووځه. هر چیرې چې د خاوند ځي هملته ته هم ورسره ځه. شهزادګۍ له خپل خاوند سره له محله ووته او د یو څه مزل وروسته یو لوی د ښکار ځای راغی. شهزادګۍ له فقیر نه وپوښتل، دا د ښکار ځای د چا دی؟ فقیر ورته وویل، ما اورېدلي وو چې دا یو وخت د ګیري والا بادشاه پورې رخشن والی و. دا لوی د ښکار ځای د همغه بادشاه دی. که چیرې تا د هغې سره واده کړی وای نو دا به ستا ملکیت وای. دا وخت نو د شهزادګۍ دماغ ځای ته راغلل او له ځانه سره یې په افسوس داسې وویل، ما دا څه وکړل؟ تر دې وروسته دوی یو ښایسته باغ ته ورسېدل. شهزادګۍ بیا له فقیر څخه پوښتنه وکړه، ته ویلی شې راته چې دا باغ د چا دی؟ فقیر ورته وویل،
دا باغ هم د هغه ګیري والا دی. شهزادګۍ بیا له ځانه سره وویل خدایه زه څومره بدنصیبه شهزادګۍ یم. تر دې وروسته دوی یو ښکلي ښار ته داخل شول. شهزادګۍ د ښار په لیدلو یو ځل بیا له فقیر څخه وپوښتل د دې ښار مالک څوک دی؟ فقیر وویل دا ښار هم د همغه ګیري والا بادشاه دی. که چېرې تا له هغې سره واده کړی وی نو دا ټول ښار به ستا شوی وی. په دې وخت کې شهزادګۍ له ځانه سره په پښیمانه انداز وویل کاش چې ما له هغې بادشاه سره واده کړی وای. په دې وخت کې د فقیر ټنډه تروه شوه او شهزادګۍ ته یې وویل ما ته کوم مشکل نشته مګر ته چې زما په شتون کې د بل ارمان کوې فکر کوم دا ښه خبره نه ده ولې په ما کې څه کمی دی؟ دوی خپلو کې سره همداسې خبرې کولې چې دوی یو کوچنی او بوینې کوټنۍ ته ورسېدل. شهزادګۍ فقیر ته وویل دا څومره بویناک ځای دی ته راته ویلی شې چې دا ځای د چا دی؟ فقیر ورته وویل دا زما کور او هغه ځای دی چې زه پکې استوګنه کوم او د شپې لخوا پکې پاتې کېږم. شهزادګۍ له فقیر څخه وپوښتل زموږ نوکرانې چیرې دي؟ فقیر وویل زموږ یې له نوکرانو سره څومه ته داسې وکړه چې اور ولګوه او ما ته ډوډۍ پخه کړه ځکه چې زه ډېر زیات وږی شوی یم. لکه څنګه چې شهزادګۍ ته د قطغ پخول نه ورتلل نو ځکه ورسره فقیر ډېره زیاته مرسته وکړه او تر یو څه حدسې وروسته دواړو یو څه د خوراک لپاره برابر کړل. په سبا ورځ یې شهزادګۍ ته وویل چې نن ټوله ورځ باید چې ته د کور صفایي وکړې او د پخلي کول وکړې زه به مازدیګر راځم. فقیر له کوره ووت او شهزادګۍ ټوله ورځ په کار تېره کړه. بس له غریبي سره بغیر د صبر نه کومه چاره نه وه. ډېر وخت په همدغه ډول تېر شو. ورځې او شپې تېرېدې. یو ورځ داسې وخت هم راغی چې د فقیر په کور کې د خوراک هر څه ختم شول. فقیر شهزادګۍ ته وویل ما چې څه ګټلي او جمع کړي وو هغه خو ختم شول اوس ستا د ګټې وخت را رسېدلی دی. زه به تا ته لاړې راوړم او د لاړو نه ته ټوکرۍ جوړوه څه چې دې ګټل هغه به دلته خورو. شهزادګۍ د ټوکریو جوړول شروع کړل. هغې په خپل ټول ژوند کې داسې سخت کار کله کړی نه و ځکه نو د اولې ټوکرۍ په جوړولو کې خپله ګوته ووهله د هغې ګوته زخمي شوه او وینې ورڅخه روانې شوې. فقیر چې وکتل نو شهزادګۍ ته یې وویل زما په فکر ته دا کار نشي کولی زه به درته د ښاره یو څه سوټونه راوړم ته ترې جامې جوړوه. مګر شهزادګۍ هغه کار هم ونه شو کړای ځکه نو فقیر شهزادګۍ ته وویل ستا په شان ښځې ما او نورو ته هېڅ ګټه رسولی نشي او تاسې فضول په دنیا بوج یې ته هېڅ کار هم نشي کولی. ستا سره په واده زما ډېر زیات نقصان وشو. خیر زه به تا ته د هغه بل کلي کولال نه یو څه د خټو کنډولي راوړم ته داسې وکړه چې بازار ته یې ویسه او هلته یې خرڅوه. مغرورې شهزادګۍ فقیر ته وویل که چیرې زه خلکو په بازار کې په دې حالت ولیدم نو ټول به مې وپېژني. فقیر وویل دا زما مشکل نه دی که غواړې له لوږې مړه نه شي نو دغه کار وکړه نوره دې خپله خوښه. شهزادګۍ بازار ته ولاړه او د خټو د کنډولو په خرڅولو لګیا شو. هر کله چې د ښار خلکو داسې خسته نجلۍ دوکانداره ولیده نو که به یې څه اخیستل هم نه بیا به یې هم ضرور یو څه اخیستل. په لومړۍ ورځ ډېر لږ وخت کې د شهزادګۍ کنډولونه ختم شول. فقیر ورته له کلي نور کنډولونه راولېږل. په دوهمه ورځ یو بد اخلاقه سپاهي د شهزادګۍ خواته ورغی. د هغې ټول کنډولونه یې مات کړل او ورته یې وویل که د آینده لپاره د بازار په منځ کې کنډولونه ایښي وو نو درته یې ماتوم یې هم او پارچه هم در باندې کټ کوم. شهزادګۍ د خپل خاوند خواته راغله او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. خاوند یې ورته وویل ته بیخي زیاته کمقله او بېوقوفه یې تا ولې د سړک په منځ کې کنډولي خرڅول ولې غاړې ته نه ودرېدلې؟ خیر زه ځم په محل کې ګورم که چېرته کومه وظیفه درته پیدا شي. په دې ورځ فقیر د شاهي ماڼۍ په طرف روان شو خو بېرته خپل کور ته د خوشحالۍ له زیري سره راستون شو. خپلې ښځې ته یې دا زیری واوراوه چې تا ته مې په شاهي ماڼۍ کې د اشپزۍ دنده پیدا کړې ده. شهزادګۍ هم دغې دندې ته خوشحاله وه. سهار به تله او د شپې به د څه اندازه خوړو سره خپل کور ته راتله. په همدې ډول د دواړو په خپلو کې سره ګزاره کېده. د ورځو نه یوه ورځ په محل کې د واده لپاره بندوبست نیول شوی و. شهزادګۍ له کړکیو نه د واده پر لور کتل او په خپلې کمقلۍ لعنت وایه. په دې ورځ یو څه کنیزې د شهزادګۍ یوه خواته راغلې او شهزادګۍ ته یې نن ورځ د خوراک ډېر سامان ورکړل. شهزادګۍ د خپل کور په طرف روانه وه چې د ماڼۍ نه بیرون یې چا لاره ونیوه. مخې ته یو ځوان ولاړو. هر کله چې شهزادګۍ خپل سر پورته کړ نو ویې لیدل چې د ګیري والا بادشاه دی. د ویرې نه د شهزادګۍ له لاسه د خوړو ټوکرۍ وغورځېده. بادشاه شهزادګۍ ته وویل مه ویرېږه زه هماغه د ټوکریو خرڅوونکی یم چې په تا مې قیمته خرڅې کړې هماغه سپاهي یم چې ستا کنډولي مې مات کړل. زما ته خوښېدې خو ته ډېره زیاته مغروره وې. اوس نو ستا د مغرورۍ علاج وشو. پخواني هر څه هېر کړه. اوس ستا واده دی د دې په فکر کې شه. په دې وخت کې یو څه کنیزې راغلې. شهزادګۍ له ځانه سره بوتله. هغه یې د واده په جوړه کې سینګار کړه او بېرته پخواني حالت ته راغله. اوس نو د شهزادګۍ نه پخواني غرور کډه وکړه. هغې به له دې وروسته له انسانانو څخه نفرت نه کاوه او خپل ژوند یې
له خپل بادشاه خاوند سره په عاجزۍ کې تېراوه. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه او د یوه عبرت نه ډکه کیسه چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څو پورې چې زه د بلې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې په لوی خدای سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ.